الجن والإنس إلا ليعبدون او په عبادت کې کوم روح ده پاور ده طاقت ده هغه په اخلاص سره راځي د عبادت طاقت د عبادت روح هغه اخلاص ده د مصر مشهوره بزرگ مشهوره صوفي مشهوره ولی ابن عطا الله اسکندری رحمت الله علیه فرمای د ټول نیکی کارونه ټول عبادتونه دا تصویر د صورت ته د نیکی ټول کارونه دا صرف یو صورت ته او په دې کې طاقت راځي دغه حقیقت هغه اخلاص ده لکه څرنګه چې یو تصویر جوړي پټو جوړي عکس جوړي په دیوال باندې د زمري او ډیر شایسته جوړ شوی هر شی دی غي سترګي سری لکی مگر یغه ته څوک د حقیقت زمری نه ویای رښتیا زمری نه ویای ځکه چې پیغه کې روح نسته دغه رقم دی انسان چې څومره نیکی ده دا یو صورت ته او د دې حقیقت دې روح په دې کې چې کوم طاقت راځي هغه په اخلاص سره راځي قرآن کریم کې الله رب العزت سورہ ملک کې فرمای الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا مرګ او ژوند الله پیدا کړی د دې لپاره چې تاسو آزمایش وشي په تاسو کې احسن عمل بهترین عمل کوونکی څوک دی الله رب العزت د اعمال بارک دانه دی ویلې چې زیات عمل کوونکی څوک دی ډیر نیکی کوونکی څوک دی احسن عمل د عمل حسن الله غواړي د عمل کیفیت الله غواړي د عمل تعداد د عمل ډیروالی دې مطالبه الله نه ده کړې قیامت پورز به اعمال ګڼل کیږي نه اعمال شمار بینی بلکې میزان چې کومه تله لګي هلته به عمل تلل کیږي یو عمل به هغه به ډیر زیات وزن پیدا کړي یو غټ عمل به هیڅ وزن به نه یو کیلو سونه ده یو کیلو چاندی ده یو کیلو دال ده یو کیلو وسپنه ده یو کیلو خاورې دي ټول یو کیلو دي خو د دالو قیمت ځان ته ده د خاورو قیمت ځان ته ده د سونې ځان ته ده د چاندي ځان ته ده د ټول یو کیلو د شي قیمت چې اوچتیږي د الله په دربار کې د نیکی قیمت چې اوچتیږي هغه په اخلاص سره اوچتیږي ډیر خلک اعمال کوي ډیر خلک لمونځ کوي ډیر خلک روزه نیسي خو د ټولو روزه یو رقم ته نه ده د ټولو هر نیکی یو رقم ته نه ده څومره چې اخلاص زیات ته دغومره الله ته هغه قبولیت پیدا کوي الله رب العزت موږ نه مطالبه کوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين امر دې سوی ده چې دی الله بندگی دا په اخلاص او په خلوص او په خالص طریقې کوي خالص چشته وي اخلاص چشته وي خالص کېدل موږ وایو خالص شدید خالص غوړی دي خالص شی ده پیغه کې ملاوت نه ملاوت د نفس نه د خپل خوند لپاره هغه کار نه کوي نفس ته په دې کې خوند پیدا شي خلکو د رضا کولو لپاره نه د خلکو د خوشالولو لپاره نه خلکو ته د ښکارولو لپاره نه په خلکو کې نوم پیدا کولو لپاره نه خالص ویلل کیږي چې هغه له هر قسم ملاوت نه پاکي دغه عمل الله ته مقبوله ده ليبلوکم ایکم احسن عملا مشهور بزرگ ولی فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه قول امام رازی رحمت الله علیه نقل کوي دې آیت لاندې دغه رقم د سوره بقره آیت ته وهو محسن ابن کثیر الته یو قول نقل کوي چې د هر عمل د قبولیت لپاره دوه شرطونه الله یې شدي عمل دی الله په دربار کې چې قبلیږي دوه شرایط دي یو دا خالصا فضیل ابن عیاض فرمای اخلصه و اصوبه یو دا د اخلصه هغه به اخلص وي چا پښتنه وکړه اخلص څه شی
وی فرمایل هغه کار به هغه نیکی به عبادت به صرف او صرف د رب د رضا لپاره مقصد به دی الله ذات الله راته ګوري دی الله د خوشالولو لپاره کو که څوک خبرې کني خبر الله په دې باندې خبر ده او دوم اصوبه د اصوب مطلب دا ده موافقا للشریعه موافقا للسنه هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې که یو عمل څومره په صحیح نیت باندې ولې تنه وکې که طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه الله تقبل نه ده او کته په سنت طریقې باندې هغه عمل کوي عمل صحیح ده په شریعت برابر ده په سنت برابر ده نیت دی الله لپاره نه الله ته بیا قبول نه ده دا دوه شرطونه نو هر مسلمان ته حکم ده چې کوم عملم کوي یو د خپل نیت اول وتلی ځان دی وګوري د ما سنیت او دوم په دې کې طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاید نبی علیه السلام په طریقه ده کنه نو دا څومره اعمال چې دا موږ کوو موږ په چا باره کې بدګماني نه کوو په صحیح نیت باندې به کوي مګر دیغه پښتنه له علماو نظر مفتیانو نه ضروری ده هر ایره غیره نه ضروری نه ده له مفتی نه پښتنه دیغه ضروری ده دا عمل د سنت دا عمل د نبی علیه السلام په طریقه ده دا دوه شرط هر عمل ته ضروری دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ابو امامه رضی الله تعالی عنہ حدیث د امام نسائی ذکر کړی ده یو کس نبی علیه السلام تراغه او ورته وی فرمایل پښتنه او سوال یو ارأيت رجلا غزا او یو سړی ده هغه غزا کوي جهاد کوي د الله په لاره کې جنگیږي او هغه څه غواړي دغه اراده ثوابم ده او نومم ده د ثواب لپاره کوي خدا مې چې د ما نومم لاړ شي هغه ته به څه پیدا کیږي د الله رسول فرمایي لا شیء یو شی نسته د لپاره هیڅ اجر او ثواب نسته بیا یې سوال وکړو نبی علیه السلام فرمایي لا شیء دریم وارې بیا سوال وکړو د الله رسول دریم وار ورته وفرمایل داسې سړي لپاره هیڅ اجر نسته عمل ډېر غټ ده خو نیت په هغه کې صحیح نه ده د الله د رسول فتوا دا ده چې د دې سړي لپاره هیڅ اجر او ثواب نسته بیا د الله رسول وفرمایل ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه الله صرف هغه عمل قبلي چې هغه خالص دي لپاره او په هغه کې مقصد په هغه کې نظر صرف په الله باندې صرف دی الله دی رضا کولو لپاره الله صرف هغه عمل قبلي دغه رقم یو بل حدیث ده حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي امام حاکم دغه حدیث نقل کوي نبی علیہ السلام حضرت معاذ لجی د یمن طرف ته والی جوړ کو گورنر جوړ کو حضرت معاذ ته نبی علیہ السلام نصیحتونه وکړو حضرت معاذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل او سینی اے دی الله رسوله ما ته یو وصیت وکړه یو نصیحت راته وکړه چې زه لزان سره مضبوط پی ونسم عمل پی وکړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اخلص دینک یکفیک العمل القلیل په خپل دین کې اخلاص راوله په نیکی او په خیر په کارو کې اخلاص پیدا کا معمولی عمل دا به تعالی لپاره ډیر عمل به لږوي خو په اخلاص به د الله رسول ورته فرمایل دا به تعالی لپاره ډیر ابن ابي شيبه حدیث راوسته د الله رسول فرمایل طوبى للمخلصین زیری د بشارت ته د الله رسول فرمایي زیری د بشارت ته د مخلصینو لپاره مخلصین څوک دي د الله رسول فرمایي اولئک مصابیح الهدى دا د هدایت څراغونه دي مخلص خلق دا د هدایت څراغونه دي او الله د دې په ذریعه هغه توري فتنې هغه لري کوي مخلصینو په ذریعه الله توري فتنې ختموي مخلصینو په ذریعه الله کوم مصیبت را رواني هغه ختم کړي مخلصینو په وجه الله رب العزت دې امت الله امداد کوي مسلم حدیث ده ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله خپل یغ بند سره محبت کوي هغه پرهیزګاری له ګناه له حرامو نه ځان سات دوم هغه له خلکو نه بې پروايي خپل احتیاج او حاجت هغه صرف الله ته نوم او نمایش خلکو نه د خپل عمل بدله اخیستل دا نه غواړي
او دریم دی الله رسول فرمایل هغه پټي هغه کرای سیم څوک نه پې خبر هغه کولاړ سیم څوک نه دی پې خبر هغه که یو کار کوي څوک نه دی پې خبر هر شی دی الله لپاره کوي داسې بنده سره الله مینه کوي محبت کوي مشهوره ولی ده حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه هغه فرمایي وایي زه کوم عمل خپل چې ظاهره سي هغه زه خپل عمل بولم نه ما چې کوم عمل خلکو ته ښکاره سو هغه زه عمل بولم نه ځکه چې په موږ کې دومره پاور او طاقت نسته چې دا خپل عمل دا له ریاکاري نه له نوم نه له نمایش نه موږ بچ کو ویې ساتو نو ځکه بزرګان فرمایي خپل نیک عمل داسې پټول پکار ده لکه ګناه چې پټه خپل نیک عمل داسې پټول پکار ده لکه خپل بینک بیلنس چې پټه لکه خپل پیسه چې پټه لکپتی خلکو ته وی ولا خوندې نسته که کروڑپتی ولا هیڅ خوندې نسته لکه څرنګه چې خپل دنیا پټه دی غلو له ډاره دغه رقم نفس او شیطان غل ده اول دی عمل ته نه پرېږدي بیا چې عمل وکړي بیا په هغه کې ریاکاري راچوي نو سلف صالحینو تر ټولو نه زیات چې کوم اهتمام کوو هغه له ریاکاري نه ځان ساتل اخلاص پیدا کړو یو وړوکی مثال در کوم د ابراهیم نخعي رحمت الله علیه باره کې لیکي شپې به جومات ته ننوتو او ځان به تیار که عطر به یې ولګول ټوله شپه به په عبادت تېره کړه چې ګیز به خلک جومات ته راکړل هغه کالي به بیا بدل کړه بیا به عام کالي واغوست ځان به داسې جوړ کړو چې ما یو شی نه دی کړ منصور بن معتمر سلمی رحمت الله علیه مشهوره امام ده مشهوره عالم ده مشهوره بزرگ ده د شاگرد فرمایي زایده 40 کاله منصور نفلي روزې نیولې 40 کاله 40 کاله شپېړې ناکولې شپې به یې دومره زړل مور به یې ورته ویلل چې ته خو داسې زاړې په دعاو په تهجدو کې لکه تا چې قتل کړی چا خوندې کړی دو به ورته ویلل چې مور یې ته نه یې خبره زه خبر یم چې ما څه کړي دي تر دې پورې پړوسیانو به یې ویلل یو پړوسي یې ویلل وایي هغه هلته په چت باندې یوه ستنه وه هغه نه ښکارېږي نو پلار یې ورته ویل هغه ستنه نه وه هغه منصور و شپې به په عبادت و چې کله به سهار شو سر به یې تیل ولګول په خولې باندې به یې تیل ولګول او سترګې به یې تورې کړلې دا نه چې ټوله شپه مې په هغه تېرې کړې سرې ببرې سترګو باندې راوځي او هغه سره کوي چې شاید ما شپه په عبادت باندې تېره کړې خوله به یې داسې لنده کړه په تیلو باندې چې دا نشي معلوم چې دا سړی روزهداره 40 کاله 40 کاله یو سړی 40 کاله روزه نیسي او په هغه باندې څوک نه دی خبر د دې مرګ له بعد یې هغه شاګرد یې هغه کوي د هغه پرده خلکو ته ښکاروي او خلاصوي یو آخري مثال د نیشاپور د خراسان د عالم او مشهوره ولی مشهوره بزرګ مشهوره محدث صوفیاو په طریقت او په تصوف کې مشهوره امام ابو عمر نجید رحمت الله علیه یو وخت حاکم اعلان وکړو د مجاهدینو لپاره د علماو لپاره یو ځای جوړېږي پیسې نسته دی راغی د شپې او یوه تیله د درهم ورته راوړله په زراو درهمه خزانه وه او ور یې کړه ګیز راجګ شو په منبر کېناستو او د ابو عمر باره کې وفرمایل خلکو الله د ابو عمر ته جزا خیر ورکړي دا ټوله چنده یې هغه ورکړله د ټولو شکار وشو په دغه مجمع کې ابو عمر ودرېده او وی ویل لکه دلته چې یو سړی ودرېږي او وی ویل چې امام صاحب یا حاکم صاحب روپۍ ما درکړې ولې هغه د ما نه وې د ما د مور وې او د هغې اجازه نه ما هسې درکړې ای ما روپۍ ما ته واپس راکړه نو خلکو هغه پسې بد ویلل شروع کړو شکنځاوې ورته کول شروع کړو چې کله شپه سوه بیا پټ راغی هغه روپۍ بیا حاکم ته راوړې او ورته ویې ویلل چې دا روپۍ د ما قبولې کړه خو په دې شرط باندې چې د ما نوم به چاته نه ظاهره داسې اسلافو نیکي کوله د خیر کار کو له الله سره به پټ تجارت کو مسلمه ابن عبدالملک ابن مروان مشهوره خلیفه د عبدالملک ابن مروان دی هغه زوی ده مشهوره مجاهد ده مشهوره لیډر ده مشهوره سړی د ټول ژوند په غزا کې تیر کړی یو کلا یې محاصره کړې وه د دشمن او نه فتح کېدله وړکی یو غار و نو ډېر کوشش یې یو ځوان له لشکره راووتو له پوجه او د یه غار په ذریعې د دشمن کلا ته داخله سو جنګ یې وکړو او د مسلمانانو لپاره دروازه خلاصه کړه چې کله مسلمانانو هغه فتح کړله نو مسلمه اعلان وکړو چې هغه سړی د ما ته حاضره شي یو څوک نه راوتو قسم یې ورکړو دی به خامخا ما ته حاضرېږي په رب مې د دی بند کړی
نو بیا یو کس راغه وایي زه هغه پیژنم، زه هغه سړی پیژنم چې کله راغی وایي زه در شیم د ما 3 شرطونه دي. یو شرط مې دا ده د هغه نوم به خلیفه ته نه لیکئ، دا چې کوم نومونه د مجاهدینو لیکل کېږي. دوم شرط یې دا ده هغه ته به انعام نه ورکوي، هغه انعام نه غواړي. او دریم شرط یې دا ده چې د هغه د قوم او د قبیلې پوښتنه به نه کېږي. او منظوره مې ده بیا ورته ویل هغه زه یم، هغه زه یم. نو مسلمه باره کې راځي چې تر مرګه پورې چې کله به لمونځ کوو د لمانځه له بعده به یې دعا کوله اللهم اجعلني مع صاحب النقد، ای الله په آخرت کې د ما حشر له یخ سړي سره وکړه، یخ سړي سره د ما حشر وکړه. نو دا د موږ بزرګان دي، دا د نبی علیه السلام احادیث دي، دا د الله آیتونه دي. موږ لږ په خپل ځانو کې سوچ وکړو. یو خو له موږ نه نیکۍ نه کېږي، نفس او شیطان موږ نه ورته پرېږدي. او بیا که یوه نیمه نیکۍ له موږ نه وشي نو نفس او شیطان هغه بیا را خرابوي د ریاکاري په ذریعه، د نوم په ذریعه، د نمایش په ذریعه. کوشش د دې خبرې په کار ده هر سړي ته چې خپله نیکۍ د هغه تجارت صرف له الله سره کوي. یو دی خبر ده، یو د ده مولا خبر ده. او په ژوند کې داسې کارونه کوئ، یو کار وکړئ که نور نشئ کولی، یو کار خو هغه داسې پټ وي، یو تو پې خبرې یو د تا رب پې خبر ده. الله رب العزت د موږ ټولو ته د موږ په اعمالو کې اخلاص نصیب